اسلامي امارت بیلابیلو هیوادونو ته د 40 ټنه زعفرانو صادرولو سره 50,000 افغان ښځو ته څنګه د کار واره برابره کړې. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلان وايي د روان کال په 9 میاشتو کې یې له افغانستان نه د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت 40 ټنه زعفران بیلابیلو هیوادونو ته لیږدولي دي. د اسلامي امارت تر واک لاندې ملي ټلویزیون د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 8 د دغې ډلې د سوداګرۍ وزارت د ویاند عبدالسلام جواد له خولې ویلي چې د روان زیږدیز کال په لومړیو 9 میاشتو کې له افغانستان څخه هندوستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، امریکا، کاناډا، هالند، ترکیې، جرمني او انګلستان ته 40 ټنه زعفران لیږدول شوي دي. د ښاغلي جواد په خبره دغه زعفران آسیایي، امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د 14 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت لیږدول شوي دي. دمګړۍ د افغانستان په 28 ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او تر ټولو ډیر تولید یې په هرات کې کیږي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې مسؤلانو ویلي وو چې یوازې په هرات کې شاوخوا 50,000 ښځې د زعفرانو په کروندو کې پر کار بوختې دي او له دې لارې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د افغانستان د زعفرانو د ټولنې مشر محمد ابراهیم عادل وایي زعفران په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلي ښه بدیل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي زعفران په هیواد کې د نشهیي توکو د کښت یو ښه بدیل شوی او د هیواد د 28 ولایتونو ترڅنګ په پاتې نورو ولایتونو کې چې موږ هلته تګ راتګ کوو زعفران د کوکنارو ښه بدیل ګڼل کیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.